سلامونه ګران دوستانو، بیا هم بلې ویډیو ته په خیر راغلی. په نوې ویډیو کې ما تاسو ته بیا هم د یوټیوب په اړه معلومات رسوي. یوټیوب څخه څنګه کولی شو پیسې وګټو. یوټیوب څخه زیاتره خلک د په میاشت کې، په کال کې، یعنې په میاشت کې ملګرو 10,000 افغانۍ، 50,000 افغانۍ، 1,00,000 افغانۍ له یوټیوب څخه ګټي. تاسو مثلا ګورم ملګرو، که تاسو اوس لاړ شئ په یوټیوب کې سرچ کړئ همایون افغان صاحب اوس په افغانستان کې فعالیت کوي، لکه کابل شو سي ده، همداسې نور یوټیوبران دي په افغانستان کې. تاسو دا فکر کوئ چې دا څنګه په افغانستان کې ویډیوګانې جوړوي او د څخه پیسې څومره ګټي. نو ملګرو، زیاتره ملګري له ما نه په دا پوښتنه کړې وه چې څنګه له یوټیوب څخه پیسې ګټل کېږي په افغانستان کې. ګوره ملګرو، په افغانستان کې چې دا له یوټیوبه پیسې، یوټیوب په افغانستان کې پیسې نه ورکوي، ځکه یې تحریم لاندې ده. په افغانستان کې، په ایران کې دغه پیسې نه ورکوي، ځکه دا تحریم لاندې ده. تر اوسه مثلا قبول شوی نه ده دا هېوادونه. نو دې څخه څنګه کولی شو په یوټیوب پیسې وګټو او چې خپل چینل مونیټایز کړو. ملګرو، تاسو په څو شرطه باندې کولی شئ. اول شرط دا ده ملګرو، تاسو به یو کمپنۍ سره کار کوئ. یو کمپنۍ مثلا ملګرو لکه افغانستان کې کمپنۍ ستاسې ده، زیاتره کمپنۍ چې هغه ته وایي ملګرو، هغه ته وایي MCN کمپنۍ. MCN کمپنۍ چې د ملګرو هغه داسې تاسو سره کار کوي چې خپل کمیشن نشکه اخلي. ملګرو، میاشت کې تقریبا تاسو مثلا $100 له خپلو ویډیوګانو څخه ګټلی شئ، نو هغوی تقریبا $50 تاسو درکوي، $50 ځان ته اخلي، یا $60 ځان ته اخلي، او $80 تاسو درکوي چې ملګرو. او بل طریقه دا ده ملګرو، تاسو څنګه کولی شئ له یوټیوب څخه په خپل پیسې نغدې کړئ. بل طریقه دا ده ملګرو، تاسو په خارج کې یو خپل ملګری یا دوست ولرئ او هغه ته وایئ چې ملګرو چې دغه بانک اکاونټ یې څه ده، او ایډسنس به دغه په نامه جوړوئ او هغه سره وصلوئ. نو تاسو کوم یوټیوب پیسې چې ده دغه حساب ته به ځي او هغه به یې تاسو سره لېږي. دا بله طریقه وه. او بل طریقه ملګرو دا کېږي چې په خپل په پاکستان کې که څوک ولرئ، پاکستان کې هم کېږي چې له یوټیوب څخه پیسې واخلئ، هغه سره به وغږېږي او دغه په نوم به دغه شناخت کارت په مطابق به ایډسنس جوړوئ او دغه ایډسنس به ورسره وصلوئ له خپل یوټیوب سره سره، او دغه بانک اکاونټ به ورسره وصلوئ. نو کله چې تاسو د یوټیوب انکم راځي، نو دغه بانک اکاونټ ته ځي او هغوی به تاسو ته بیرته راخلي او رالېږي پیسې. د ملګرو دغه څو طریقې د ملګرو له یوټیوب څخه د پیسو ایستلو طریقې چې له یوټیوب څخه موږ څنګه کولی شو پیسې وباسو. په دغه څو طریقو تاسو کولی شئ چې تر وګټئ. او هغه ملګري چې په ایران کې دي غواړي چې له ایران کې له خپل یوټیوب څخه پیسې وګټي، هغوی څخه دلته MCN شرکتونه ډېر لکه اندروپې چې ده، اندروپې څخه تاسو کار کولی شئ. زیات یوټیوبران له اندروپې څخه کار کوي او ایراني یوټیوبران چې هم دي همدغه MCN شرکتو څخه ګټه اخلي چې ده. MCN شرکتو ته خپل یوټیوب چینل سره وصلوي او کومه پیسې چې ورته راځي، نو هغوی خپل کمیشن ترې اخلي او دوی پیسې ورکوي. نو دا څو طریقې ملګرو تاسو کولی شئ له یوټیوب څخه خپلې پیسې وګټئ او خپل پیسې ترلاسه کړئ. نو ملګرو، دا وه زموږ نوې ویډیو کې. ویډیو هم چېرته خوښ شوي ویډیو سره لایک او چینل ته سبسکرایب کړئ. او کوم پوښتنه لرئ نو کمنټ باکس کې موږ ته ولیکئ، زه به حتما تاسو ته ځواب درکوم او تاسو ته به وایم چې مشکل هم څه ده. ملګرو، تر بلې ویډیو پر مخ خدای سپارم. الله په امان مخته مخه شه.